د وزیرستان غږ خوښې لیدونکي او کتونکي، زه د تاسو ملګری امین وزیر دا وخت د وزیرستان د یو ښکلې علاقې رازماک نه مخاطب یم. داسې ویل کېدل چې شاشکول چې کوم کم اختر دی د لاکډاون په وجه سره و خلک دلته نشي رو. اگر که د لاکډاون په وجه سره په دې لارې باندې مشکلات وي، خو د هر شي باوجود بیا رازماک ته په دومره زیات تعداد چې د رازماک پتنګون رازماک ته په دومره زیات تعداد سره سلګري روغلي دي چې بیخي یې شمېر نشي. دا وخت د میش سره یو ایجوکیټډ تعلیم یافته ځوان دلته موجوده ادنه میش د نومه پوښتنه کوي او د کومې علاقې نه راغلی. اول که میش ته خپل مبارک نوم وښیي او د کومې علاقې نه راغلی. خپل نوم چې کوم دی سید عجیب مجید الله د میش موجوده سے اختر میں پورا روغلی پلائے رکھا اس میں چاہتا اب جو یوتا پٹرونا مقصود یوتا میں سے عید مبارکباد ورکوي. رازماک ته چې تللی په دغه لارې باندې څه تکلیفات وي، څه مشکلات وي، او ورسره که په د علاقه باندې د نظر اچولی وي ته خو وګرځېدلی چکر دې ولګو. د علاقه څرنګه علاقه ده؟ میرا علاقه خو ماشاءالله ډېره پرفیکټ و، خو صرف دا دی چې تکلیفات ډېر دي ولې چې فیسیلیټي نشته. په نیار باندې چې درېیمه په روډینګه باندې تقریبا د پریاټ نام سے ڈنکن ٹیم پوسٹ ہے ڈنکن کی آتا تقریبا 3 گھنٹے بعد آتا فل جو ڈسٹینس ہے اس تقریبا 12-13 کلومیٹر ڈسٹینس ہے. تو میز تو گورنمنٹ کا ریکویسٹ ہے میز تو فیسیلیٹی پرووائڈ میز تو دغه ضرورت ہے چې موږ خلک باندې میز کو حالانکه دغه علاقې ولې چې حال راځي دغه پر دا فیسیلیټی پرووائډ د وزیرستان بهر چې کوم نری علاقې دي هغه خلک هغه ولس چې دغه رازماک یې نه دی لیدلی، یغه خلک د پوره د څه پیغام دی چې دی رازماک ته روشي. د رازماک چې کوم علاقه ده دا انجای کو دغه د غرونه دغه د دشت نه دغه ښکلې علاقې نه د خوند واخلي. هغه خلک د څه پیغام دی چې د رازماک علاقه دی نه دی لیدلی؟ یاره خلک ته همدا پیغام دی چې موږ سوشل میډیا دور دی او سوشل میډیا سے هر علاقه سړی ایکسپلور کولی شي. او ډېر خاص داسې وي چې رازماک په ویډیو په لیول باندې لیدلی وي، خو په سترګې باندې ویډیو لیدلی so much and that request that you know Waziristan special Waziristan بیا د رازماک کوسی او پیرا پټاشي چې کینو د امن علاقہ د بل بالکل بام په شدید دینه دي شي. او زه چار چاته مې دا ریکوست دی ته ضرورت شي میزو مې اسلامي وکړي دنه اخري پښتنه ځنې خلک سره دا ویره وي چې د وزیرستان چې کومه د دهشتګردي دو مړاول دي، قتلول دي، لولاول دي په دا علاقه شي ته داسې څه خطرې محسوسي شي؟ بالکل دا خبره صحیح ده چې مارک شته، ګڼې شته، ړندې شته، هغه چې چاته پاته نه لګېږي لکه حالات یې نه مو ته پاته لګي نه بل ته پاته لګېږي. او رازماک چې کومه علاقه ده هغه رسمیش دا سواد نه دي په شکل چې کاغذ ته دلته یو بل ځوان موجود دی. دنه میش پوښتنه کې ځوانه د کومې علاقې نه راغلی؟ شمالي وزیرستان شمالي وزیرستان میراشان راغلی. رازماک څرنګه علاقه ده؟ رازماک ماشاءالله ډېر ښکلی علاقه ده. موږ دا غواړو چې حکومت ته توجه وکړي، موږ ته په دا نه خوند راکړو. او یو کس مشته دا خبره وکړه چې د ډنګینو د پریاټ میاشت سیستم روډ دی زیات تکلیف چې دا غرور چې شویدلای دی په داسې تاسو تکلیف او حکومت نه څه غوښتنه ده چې په روډ باندې چار ورکړل شي. یاره په 7 بجې ورته ډېر تکلیف سره ورسېږي. مش حکومت ته دا ویل چې مشته دا ډبل دا ډېر تکلیف سره عوامي دا ډېر تکلیف سره پر خاص کر ډېر مننه. او دلته کتل تاسو وینئ چې په دغه ویډیو شي دغه د تر پلوې ته لګولې دي، چا تنبیون لګولې دي او چا خیمې لګولې دي ورته او خپل سیټینګ یې کړی دی ورته د شنه اسمان لاندې او کلا میدان باندې کولر ګیسینا پیرا سیستم دی برابر کړی دی. دلته د میش سره یو شوقین ځوان نوسته چې د ښکلې بتې پلوس کړي دي او ښکلې منې یې اچولې دي. ماشاءالله ډېر د ژوندي زړه وله دی. دوسته خپل نوم که اورېدونکي او لیدونکي ته وښایي او د کوم ځای نه راغلی یې؟ زه رسول زمان نامیږه امزنه یا غواړي روښانه راغلی یم. او د عید پوره میاشت ډېره چې د عید شي رازماک ته راشي په چکر یې خلک ډېر وي که نه. او د روډي نه د لارې دومره خلک کړي دي چې میاشت ته دومره مشکلات ده چې ضرور دی چیک پوسټ نه ورسره د روډي بیرې د رازماکه بیرې داسې چې سمره ملګري ارسي دلته به ګاډي ویلینا کو ګرونډینا نشته د نوستي ځای نشته د انتظارګۍ ځای نشته. دا چې میاشت سره ما د هیلپ وکړو مهرباني وکړو دا دی رازماک ته که د دغه نرې علاقې د مري او د سواد غوندې توجه ورکړلی شي ته څه یې چې رازماک کوم ځای ګړي ته ورسي؟ رازماک به انشاءالله الرحمن چې داسې توجه ورشي لکه سواد ته لکه په کوم وخت کې تمنکو ته وه که نه سیم زه دا ویایم چې اسلام آباد ته ضرورت نشته میش دا اسلام آباد ته
کسے کا سامدگا غردا مکمل چمن چمندا رزماک میں زندباد ماشاءالله څه شعر او ټپه چې اورېدونکي د واقع یا ترانوم یا سندره داسې زده دو شعر نو ټپه دا خو چې طبیعي ګانا چې هر وخت سره نه سوري خطه تیر پټکای په سرګړي هر وخت سره نه سوري خطه تیر پټکای په سرګړي تیرې زل په لښړنګ ورګړي آسه ما غریب انګار سوځوي زور ته وایم رسول زمان بډي خیل خوار یما غام د دومره درون دی لکه دا دنیا په ما وړوي واه 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 ډېره مننه ډېره مننه دا وخت د میش سره دلته یو بل زون موجود دی زونه کا د وزیرستان غاګه او خوشالي دین کې او کتنی کتاب پټونه مخ خپل نومو شي او د کیمه علاقې نه بنای بسم الله الرحمن الرحیم نو احسان دی چې تاسو سره تعلق لرم نار وزیرستان کې دی دې کتن وختي غلي خو دا بلاره کې مشکلات مشکلات وجه دا وجه د چې ټانګي نو د بریاټ سره غرینا دي پاکه د سیدلې چلای دي چې د وجه سره د نار کا سننا بهر حال نام له دې وسو غلي دي اته د هډل دي ولې چې په ټیک غنټه کې کتن او باندې تقریبا مشکله ہے 4 घंटे इंतजार को होगा और देश पर की मुखबल मलगरी की उम्मीद है कसर जर्मनी की डोमेस की دا کسر غری ته بار بار فاهم کولا هوا یو په واسطه سره د ورسېدلی بل زه دا یو چې بیس تر ورسېدلی کتن کې رزماکو یا نارتو انسان په خپل علاقه دو د مختهل غلی راځي دا نن چې کوم نظراتو یا کوم ماحول دا یا کتن دا د سیدوار دا دا مستشفى ته نقابل فراموش دا ټول خلک دې برابر نام نقل دي کلو دي د افسوس خبره یو دغه دو چې دلته فیسیلیټیز نشته ویل چې مشکیم ولدل یو خو په زور مکمل یو خاروق سامان هنه کې ملاوي دي کنه باندې البته دا خبره دوی چې لاک ډاون هي ختم شي نه به جوړ الله یو په وجه سره یو دا مشتا راځي تا ډیمرټ څه وته وایي خمین مش په خپل ځینې کوي چې کوم حکومت یا ګورنمنت سوشل ډیسټنسینګ وشایي یا کې فاست یا کې گلاوز دي یا کوم پریکاشن یو شوی دي د کرونا ریلیټډ ټیم احتیاطي تدابیر دي هغه حقیقتا نشتاویل چې په ټول کې حقیقتا مش ورته چې ډیر فیو ترشمه دا نمونه راځي حقیقتا بیا مونږ دلته او زه خپل عوام ته او د میش نارت وزیرستان دی یا نان یا ال پاکستان چې کوم اوسیدونکي دي زه دوی ته دا پیغام ورکوم چې دوی د مطلب دا کرونا وبایي مرض دی دا پروپاګاندا نه دو دروغ نه دي دا حقیقت دی دا رښتیا دي دوی دا اول زه په خپله او بیا دوی چې څومره ټول پاکستان دی په خپل ځون کې چې کوم احتیاطي تدابیر دي دا خامخا ولې چې کوم ګورنمنټ یې وشایي فاصله ساتل دي یا ماسک اچول دي یا لوس ویندل دي سپونه سره یا مشر سینیټایزر دي یا گلاوز دي دا د خامخا دی واجری دین کې او کتین کې رازمات مبارش صدیق الله ریختین په نوښت کې د بشری کې چې د بریټیش د چکیم روغلی انګریزون وی دی لاته او رازمات ته لکه بر کړه و چټلاند او په بل کې د بشری په پښتانه یو بل افریدای د رازمات او د شاول په خط لیکي چې شاول د وزیرستان د سر حیثیت لري او رازمات د وزیرستان د زړه حیثیت لري د امر خوشالي علاقې چې د بریټیش چکیم انګریزون وی یغه رازمات ته چټلاندن ویل یعنی واړی کایلاند پچار دادو چې د رازمات خو د اخر کې دا سوچ دی چې د رازمات ډیر مقصد لري او ټولینه وی شي او حکومت پارکینو وی حکومت ته توجه ورکړي څه په نظر دي محترم لکه مو ته بالکل په نظر نه دي چې کوم گورنر یا کوم ټول په خپل خبره وکړي ګورنمنت دې صفات وو مثال رسمه کو دانه مونږ یا فیسیلیټیز وي یا خاصه مثال نور څه د سہولت پر شاینه پرووایډ وي او حقیقتا مشنن رغللې داسې خاص نه پسترګي لکه کې د جواب کړای خو موږ دا درخواست هم مثال د ریکوست دی او حالا انتظامیه دو چې رسمک بهر خل چې درېمې میز یو نارت نه اورال پاکستان کې شمالي علاقې کې مونټینیس ایریاز دي چې ور درېمې مری سواد کلام وهرا 15-20-30
زاریدی کاسته کوي کدای لکیتا غنمونه ترجیح دی ورکو بجلی دی رشتہ جوړ شي روډینا په خکو یا دوادوالو سدي یا د درو سمشت پتا یا نور مطلب دی ایجوکیشن دا یا هاسپټلز دی مثال میشتو چې روزمره زندگی نیډز دي ضرورتونه بیا پرووایډ شي حقیقتا زدا شي چې ور ال پاکستان کې دا نمونه سېکټر یا دا نمونه علاقه نشته کار ازمات هغه سلګری د میشتو سره هغه پښتون ورونه چې رازماک لیدلای نه دی او د رازماک صفاتینه یې اړودلې دي د وزیرستان هغه په ذریعہ سره د څه پیغام ورکوي چې د دې د تروشي هغه راځي مخبر دا درخواست ایو که سماپیل هدای بهار چې کوم کسون دی هغه چترینی یا مثال دا روغلی دي دلته نن په مقابل یا د بشیش په ورځې کې مو دا د نه درخواست ایو که سمیر همبلی ریکوست کې اجازه چې د خپل فریود یا خپل چې کوم دی خبره اترې دي مثال کدا و چې باندې خالدا یا د نل خالدا یا باقي خو یا د مشکل دا لکه څنګه نه لګي چا بهر لور شي د حکومت نه دا اپیل وکړو درخواست وکړو چې را رسمت چې د راځي د علاقو د خالدا ټوریسټ هغه درې می خال هغه درې می شته د سہولت سره هم خپل دا ریکوست درخواست چې کوم خال نه غلای دی هغه د رسمت او چاته دا سره خبره کړې ده رسمت زندہ باد